Hai, درنو دوستانو السلام علیکم ستړي مشئ زه غوټۍ یم زما نیکه هیلې او سلامونه ومنئ اوس زه په خپل کار بوخته یم نن ورځ زه یوې ویډیویي سټوډیو ته راغلی یم آیا تاسې پخوا د ویډیویي سټوډیو حالت کتلې نو په ننني ویډیویي پروګرام کې به تاسو ته اړوند معلومات وښیم راځئ چې له ما سره یو ځای دغه سټوډیو ته ننوځو راځه چې ځو اوس مونږ دغې سټوډیو ته ننوتلی یو او دا یوه لویه سټوډیو نه ده او دلته دوه خونې شته په یوه کې یې د ویډیوګانو د ډایرکټر کمپیوټر او سیسټمونه او څوکۍ ایښودل شوي او یو کارکوونکی پکې بوخته دی په بله خونه کې نور تجهیزات لیدل کېږي اوس مونږ ننوځو هلو یاسمین یاسمین په دغه خونه کې درته انتظار ده اوس زما په چارچاپیر کې رنګارنګ تجهیزات لیدل کېږي ایښودل شوی او زه به په وار سره تاسو ته داسې تجهیزات وپېژنم لومړی دغه شنه پرده د ویډیوګانو د ثبتولو لپاره کارول کېږي او مهمه ده او د دغه پرده رنګ ډېر مهم دی ځکه چې یوازې شین او آبي رنګونه د کمپیوټر او ویډیویي سافټویر په له لورې کارول کېږي او دغه شنه پرده د ویډیو د ثبتېدو نه وروسته د کمپیوټر او ویډیویي سافټویر له لارې په اسانه توګه ایډیټ او ریډي کېدای شي نو بیا نور رنګونه او منظرې پر ځای یې راتلی شي نو د پاملرنې وړ دا دی چې یوازې شین او آبي رنګونه کارول کېږي خو براسیره پردې د دغه خونې پر شط او تل ډېر څراغونه ایښودل شوي او داسې څراغونه د ویډیوګانو د جوړولو په بهیر کې هم ډېر مهم رول لوبوي ځکه چې کله چې ویاند یاسمین تاسې اوس د ویاندې په توګه په دې ځای کې ولاړه وي مننه نو کله چې ویاند د دغې پردې پر مخ ولاړه وي نو داسې څراغونه به ویاند مخ ته رڼا ورکوي او دا د ښه کیفیت لرونکي ویډیوګانو د جوړولو لپاره ډېر مهم او ارزښت لري ځکه چې له دې لارې به د ویاند رڼا زیاته وي او دا رڼا د ویاند لپاره د سینګار په شان مهمه ده او براسیره په دې خونه کې نور کامرې یو دوه درې کامرې شته او داسې فکر کوم چې تاسې له کامرو سره ډېرې اشنایي لرئ نو پرې زیاتې خبرې ونه کړم او په دې ځای کې تلویزیون هم شته او دا زما اکاسه او زما د ډایرکټر دوی اوس د ویډیو د ثبتېدو نه مخکې باید د کامرې او رڼا څارنې او ترمیمونې ته اړتیا شته نو دوی اوس بوخته ده就打到了墙角，往上截2步。稍等啊，我得
不会缠这个。اوس زموږ د ویډیويي پروګرام د سټوډیو کارونه پای ته رسیږي خو یوه بله خونې ته راغلي یو او زما ډایرکټره غواړي چې زموږ نننۍ ثبت شوې ویډیوګانې لومړی وګورئ. ګورئ دا ټول ډایرکټران په همدې ځای کار کوي. اوس په دې کمپیوټر کې به زموږ نننۍ ویډیوګانې ننداره شي. کیفیت ښه دی او که نه که ښه نه دی موږ به بیا په سټوډیو کې ویډیوګانې ثبت کړو. ګوري له جوړېدو نه وروسته به په دغه ویډیو کې دغه شنې پرادې نور منظرې له خوا پر ځای راتلی شي. درنو دوستانو د ویډیويي پروګرام د جوړونې په اړه زما نننۍ کارونه پای ته رسیږي او ډېره خوشحاله یم چې زه په خپل ویلاګ کې تاسو ته د ویډیويي پروګرام د جوړونې بهیر ننداره کوم. نو څو ورځې وروسته به دغه جوړ شوی ویډیويي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. نو له ما سره یو ځای ورته انتظار وکړئ. ستاسو له پاملرنې څخه ډېره مننه کوم.再见喽，虎大一朋们，再见。